पकम औरस च खलक रब्बुल आलमीन त ودريږي नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई यौम यकुम अहदुहुम फी रशहिही इला अंसाफ उذنیه دا ورځ دوی چې سړی به پکې په خولو کې د غوږونو پورې ډوب ولاړې د غوږونو پورې نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی او پیری انکم تحشرون یوم القیامة حفاة عراة غرلا تاسو به خلق جمع کیږي الله رب العالمین ته حفاة خپیاب لخپی به وي عراة بربند به وي غرلا ناسنت به وي تاسو بخپل الله ته پیش کېدلی شي اول تن چاہتا کپڑے اغسلے کی اب ابراہیم علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کے یا رسول اللہ الرجال والنساء سڑی او خز ټول به قشان بربند ولاړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا عائشہ تو الامر اشد من ان يضرب بعضهم الى بعض عائشہ خبر ډېره سخته ده دینه چې څوک دی بل ته وګوري غني نیوازی په نور کې ودرېدل لري بلکې خپیاب لخپیاو سرتور سر پر بند به ولاړ هلته سړی اوس په دې حالات کې څوک دی نور ته ودرېږي که نه اصلي کمیس څوک وباسي ورته یې وشي ودرېږي اصلي کمیس څوک وباسي نور دی لا پرتوګ دی اغوستی خیر دی اصلي کمیس څوک وباسي دی نور ته یوه ګنټه ودرېږي زما ورونو ګنټې نه دي 50,000 سال 50,000 کاله دي 50,000 کاله ځان ته څه وایي زما ورونو یو خو یاد دا دی چې موږ انکار وکړو قیامت چې قیامت نشته دی او که انکار نه کوو نو ولې دغه حالات زموږ نه هېر دي ولې انسان وده کړی دی زما ورونو که موږ یې منو او که نه منو دا حالات باندې را روان دی زما ورونو او بیا وګورئ د چا ژوند هلته ډېر سخت دی د چا ژوند ډېر سخت دی په قیامت کې بیا د محشر میدان کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما چا چې زما د ذکر نه اعراض کړی زما د کتاب نه اعراض کړی دی دا به تنګ ژوندي موږ به قیامت کې د محشر میدان کې ړوند راپاڅو قال رب لم حشرتني اعما یا الله ولې دې ړوند راپاڅولم وقد كنت بصيرا زه خو بنا وم ما خو هر څه لیدل الله ورته وایي كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى دغه شان تاته زما آیاتونه راغلي زما قرآن راغلی او تا یې کړي ته هم نن یې کړلی شي نن زه د سهار جمع دې لپاره پرېږدم چې ګرمي ده زما بې خوبي ده زه قرآن ته په دې وجه نه کښېنم چې یاره بې خوبي ده ګرمي ده هلته